قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پوهنتونونو د نجونو د محرومیت 2 کلن کېدل. رینا میري له افغان نجونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د بوکسیزې ډلې استازو ناسته. دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د روغتیایي انسټیټیوټونو د تړل کېدو په تړاو اندېښنه ښودله. د متقاعدینو ناوړه وضعیت. طالبان د متقاعدینو حقونو د ارزونې لپاره ځانګړې محکمې جوړوي. او پاکستاني رسنۍ وایي د ټي ټي پي د یو لوړپوړي غړي په ګډون د دغې ډلې 7 جنګیالي وژل شوي. هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د طالبانو لخوا پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز او همداراز له نړیوالو بنسټونو څخه د ښځو د ګوښه کېدو په درشل کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میري د هغوی د هر اړخیز ملاتړ غوښتنه کړې ده. امیري د شنبې ورځ په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې که هیوادونه د افغان نجونو ملاتړ ونه کړي د نجونو او ښځو حقونه به په هر ځای کې له ګواښ سره مخ شي. هغې زیاته کړې چې افغان نارینه باید په کور دننه او بهر د خپلو خویندو لوڼو او میرمنو ترڅنګ ودرېږي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تعامل کې په افغانستان کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړي. میرمن امیري زیاته کړې غړي هیوادونه تمویلوونکي علمي بنسټونه او خصوصي سکتور باید د افغان ښځو او نجونو له مقاومت او خلاقیت کلک ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا طالبان یو بهرنی ګواښ دی او که په افغانستان کې له نجونو ملاتړ ونه شي د نړۍ په هر ګوټ کې به د نجونو له حقونو سرغړونه کیږي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د بوکسیزې ډلې ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د روغتیایي انسټیټیوټونو د تړل کېدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. دوی د جمعې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري او د روغتیا کمزوری سیستم به لا نور بې ثباته کړي. دوی زیاته کړې دا پریکړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او د طالبانو د 80 نورو ځپونکو او تبعیضي فرمانونو دوام دی چې موخه یې ښځې او نجونې له زده کړې، اقتصاد او عامه ژوند څخه بې برخې کول دي. یادو استازو د طالبانو د دین نه منلو وړ کړنو او سیاستونو د سملاسي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات په ملي کچه خبرو اترو ته اړتیا لري څو د اساسي قانون پر بنسټ د یو ټولګډوني سیاسي جوړښت د رامنځته کېدو لامل شي. دوی همداراز د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو پر وزارت برید او په افغانستان کې امنیت او ثبات ته د ترهګرۍ د دوامداره ګواښونو په تړاو خپله اندېښنه ښودلې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو نوي فرمان له مخې امر کړی چې د دغې ډلې بېلابېلې ادارې د متقاعدینو حقونو د ارزونې لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبې ورځ راپور ورکړی چې دا فرمان د دغې ډلې وزارتونو او ریاستونو ته د متقاعدینو حقونو ارزونې ته مکلف شوي دي. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې د متقاعدینو حقونه باید د شریعت او اداري قوانینو په رڼا کې وارزول شي. همداراز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې هیڅوک د دې محکمو د پریکړو پر وړاندې د اعتراض حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر هیواد له بیا ځل واکمنېدو وروسته د متقاعدینو حقونه لغوه کړي دي. په دې موده کې متقاعدینو په وار وار خپل حقونه غوښتي او د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په تړاو یې شکایتونه کړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغې هیواد پوځ لخوا د ټي ټي پي د یو لوړپوړي غړي په ګډون د دغې ډلې 7 جنګیالي وژل شوي دي. ایکسپریس ټریبیون د خپلو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا کسان د خیبر پښتونخوا په سویل لویدیځ کې د یو لړ عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د ټي ټي پي یو لوړپوړی غړی علي رحمان چې په مولانا تحس واطي مشهور دی هم وژل شوی دی. د رسنیو د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. ټي ټي پي هم تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. ورته مهال د دغه هیواد د جګړې اړوند یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې تېره شپه د خیبر پښتونخوا د سویلي وزیرستان په مکیان سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوې پوستې برید شوی دی. د
د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځیانو د خونړیو جګړو شاهد دی. قدرمن لیدونکو دا زموږ مهم خبرونه. تر بیا